ښه بسم الله الرحمن الرحیم. په دې هیله چې جوړ به یاست ډاکټر صاحبانو او تېره ورځ به مو هم په خیر تېره کړې وي. ښه اوس به ډاکټر صاحبانو موږ تاسې په همدغه کینسر باندې بحث کوو چې موږ تاسې تقریبا یوه اونۍ کېږي چې په دې باندې اخته یو. دا هم تقریبا شپږم کڅوم لیکچر دی چې دې باندې کوو. یو خو بخښنه غواړم چې تېر دغه ما نه کړو اپلوډ تېرې ویډیوګانې دوې دانې ځکه چې یوه څه ستونزه مې درلوده. نن به انشاءالله تعالی اپلوډ کړم بېرته هغه که څوک ورته خصوصا آنلاین کسان چې زموږ تاسې درسونه آنلاین تقریبا د هغوی لپاره به د چا په اصلاح نن بیا اپلوډ کړم نن شپه هغه هم. ښه ډاکټر صاحبانو موږ تاسې که تاسې فکر کړی له سره موږ تاسې په کارسینوجینیس باندې خبرې کوو. اول ما تاسې ته مالیکولر پیتوجینیسیس اف کینسر یا انفوجینیسیس درته وویل، بیا مې په دوهم لیکچر کې یعنې له دې لیکچر څخه یو لیکچر مخکې کیمیکل کارسینوجینیس وایي چې ځینې کیمیایي مواد دي چې سرطان رامنځته کوي. او نن به څه شي وایو؟ کیمیایي مواد او فزیکي مواد یا هم فزیکل کارسینوجن او کیمیکل کارسینوجن. په دې باندې موږ تاسې خبرې وکړې او زده مو کړل. نه نن به د خیره په بایولوژیکي موادو باندې خبرې کوو. یعنې ځینې بایولوژیکي کارسینوجنونه هم شته. ځینې بایولوژیکي مواد دي یا ځینې مایکرو ارګانیزمونه دي چې هغوی هم کولی شي چې کینسر رامنځته کړي. صحیح ده، دا بیخي عجیبه نه ده. یعنې له دې جملې څخه یوازې او یوازې د ایچ پایلوري دپاره ډېر کار شوی ده چې هر ډاکټر په خوله باندې دا خبره یا په فیسبوک کې مو خلک په دې باندې ډېر کمنټونه وکړي چې هله ایچ پایلوري مه پرېږدئ چې د معدې د کینسر سبب کېږي. په نورو باندې خلک تر ډېر اندازې پورې خبر نه دي. حتی ځینې ډاکټر صاحبان دا موضوع ایګنوروي او دا داسې ځانګړې موضوع ده. ګورئ صحیح، یعنې ډېره مهمه موضوع ده. کله چې موږ تاسې په ځینې امتحاناتو باندې اخته کېږو، ځینې امتحانات موږ تاسې تر مرګه پورې رسولی شي، یعنې په کینسرونو باندې مخته کوی شي. صحیح. نو نن به د خیره پر څه شي خبرې کوو؟ بایولوژیکل کارسینوجن یا هم بایولوژیک کارسینوجینیسیس. پر دې به خبرې کوو ډاکټر صاحبانو. صحیح ده. دا یوه خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو، تقریبا مختلف داسې مایکرو ارګانیزمونه دي چې هغوی څېړل شوي دي. صحیح ده. او هغه بالاخره ثابت شوي دي، په تجربوي ډول سره ثابت شوي دي چې ځینې سرطانونه رامنځته کوي. البته په حیواناتو کې ثابت شوي دي چې له هغې جملې څخه یا هم له دغه ژوندیو موجوداتو څخه یا هم له مایکرو ارګانیزمونو څخه چې سرطانونه رامنځته کوي تر ټولو عام چې دي ډاکټر صاحبانو وایرسونه دي. صحیح ده. تر ټولو زیات څه شي دي؟ وایرسونه. په دې باندې به د خیره موږ تاسې ځانګړي درسونه اخلو او هغه وایرسونه چې سرطان رامنځته کوي هغوی ته موږ انکو وایرس وایي. صحیح. انکو وایرسز. په دې باندې به خبرې کوو. ډي ان اې او ار ان اې دواړه وایرسونه دي. د دې تر څنګ ځینې لږ واقع کېدونکي سرطانونه د ځینې پرازیټونو په واسطه رامنځته کېږي، لکه په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو شیستوسوما هیماټوبیم چې یوژولي دغه شیستوسوما هیماټوبیم هغه چې ده پاراسایټ د انسان په مختلفو سیسټمونو کې انتانات رامنځته کوي یا هم انفیکشنز رامنځته کوي چې یو له هغې جملې څخه بلیډر ده. تاسې ته معلومېږي نه؟ د یورینري بلیډر د انفیکشن سبب کېږي. دا چې تر ډېره وخته پورې په یورینري بلیډر کې پاتې کېږي او ورته دوامداره التهاب ترمیم او بالاخره د بلیډر کینسر رامنځته کولی شي. ګورئ دا ثبوت شوي ده. صحیح ده. لکه په خاص توګه سره په ایجپټ کې اکثره خلک چې په شیستوسومیا هیماټوبیم باندې اخته وو وروسته د بلیډر په کینسر باندې مخته شو او بالاخره خلکو ته دا ثبوت شو چې شیستوسومیا هیماټوبیم د کینسرونو سبب هم کېږي په داسې حال کې چې دا شی ده دا خپله یو پاراسایټ ده. د دې تر څنګ لیور پلوک چې دا هم خپله پاراسایټ ده. دا کولی شي دا په کوم ځای کې دا لیور پلوک په کوم ځای کې اوسېږي؟ په هیپاټیک ټکټ کې اوسېږي. دا به د خیره زه تاسې ته پاراسایټولوژي کې وایم. صحیح. موږ تاسې په پاراسایټولوژي په مخ کې لرو. صحیح. یعنې موږ د انتاناتو دپاره یو ځانګړی فصل لرو، فکر کوم اتم فصل ده چې په هغوی کې پاراسایټولوژي ځان ته ځای لري. د هر یو به یې ځان ته وایي شیستوسومیا او پلکس دا ټول شیان به وایي. صحیح. خو لیور پلکس عموما یو رقم پرازیټونه دي چې په هیپاټیک ډکټ کې اوسېږي. دا بعضې وخت کولنجو کارسینوما رامنځته کوي. کولنجو کارسینوما څه معنی؟ د صفراوي لارو سرطانونه رامنځته کوي. له دې څخه دا معلومیږي چې ځینې پرازیټونه هم د سرطانونو په رامنځته کولو کې لاس لري. صحیح. بل موږ پوهېږو ځینې فنګسونه دي لکه په خاص توګه سره اسپرجیلوس پلووس خپله مستقیم نه د دې ځینې پروډکټ دي، د ځینې فنګسونو پروډکټس دي چې هغه که انسان ورسره مخ شي او مخکې له مخکې انسان بل خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو. داسې نه ده چې یو څوک په شیستوسوم باندې اخته شو دا سبا ته سرطان ده.
یا هم یو څوک په لیور پلکس باندې اخته سو هغه په کولینجو کارسینوم باندې اخته اخلي دا ګوري یو ملټي سټیپ فکتور دغه دی البته پروسه ده نه ځینې نور مواد هم دي چې مخکې له مخکې ځینې حجرات تر دې سرحده رارسولي دي دا په کتې و تنبیه ده چې د دې دپاره ورکول کېږي اکثره وخت نور فکتورونه هم پریډسپوزینګ فکتورونه هم ورسره لازم دي چې هغه ورسره مرسته کوي دا په یاد لرئ صحیح ده نور پریډسپوزینګ فکتورونه هم په هیومن یا په هاست کې ضروري دي چې له دوی سره مرسته وکړي لکه مثلا هاسپرجلوس چې ده دوی خپله نشي کولی شي سرطان رامنځته کړي دی پروډکټ یې موږ ته چې په نامه پېژنو افلاټوکسین خپله سرطان ته نشي رامنځته کولی په هغه صورت کې چې ته مخکې له مخکې هیپاټایټس ونه لرې صحیح ده عموما ایچ بي وي هیپاټایټس بي وایرس انفیکشن سره یو ځای یعنې که یو څوک په تور ژړې اخته وي هیپاټایټس بي باندې اخته وي او تر څنګ یې داسې غله وخوري زړه غله چې په یوه کې څه وجود لري افلاټوکسین چې فنګس پروډکټ دی امکان لري چې هغه په هیپاټوسیلولر کارسینوما باندې اخته شي نو د دې لپاره پریډسپوزینګ فکتور چې انډرلاینینګ هیپاټایټس و دا په یاد لرئ صحیح داسې نه ده چې موږ تاسې هم خوراري چې وخوري بس یې مستقیما هغه په کینسر باندې نه اخته کېږي نو له دې څخه دا معلومیږي چې ځینې فنګسونه هم د سرطانونو په رامنځته کولو کې تر چا پاته نه دي صحیح بل بکټیریا دي بکټیریا هم مختلفې بکټریاګانې دي ډاکټر صاحبانو چې کولی شي چې مختلف سرطانونه رامنځته کړي هغې جملې څخه هلیکوبکټیر پایلوري یا امیچ پایلوري ده چې دا یو سپیرل شپ مایکرو ارګانیزم ده او په معده کې اوسېږي دا داسې یوازینۍ بکټریا ده چې په تیزابو کې ژوند کوي د معدې ډېر لوړ ټیټ پي ایچ ده تقریبا 1.5 صحیح ده پي ایچ ده ښکته ده ډېر حتی په هغه اسیډیک محیط کې هم دا ژوند کولی شي دا ډېرې عجیبه بکټریاوې دي نو دا بکټریاوې بعضې وخت په ځینې انسانانو کې سرطانونه رامنځته کوي لکه ګسټریک کارسینوما یا هم لیمفوما تقریبا 90% د ګسټریک لیمفوما سبب چې ده ایچ پایلوري ده لیمفوما صحیح دا لیمفوما او کارسینوما دا چې شي دي دا به د خیر زه داسې په عصبي سیسټم کې ووایم نو له دې جملې څخه موږ تاسې پوهېږو چې مایکرو ارګانیزمونه موږ تاسې عموما پر څلورو کې وایو نه پاراسایټ بکټیریا فنګس وایرسز نو دا څلور سره لاس پکې درلودلی شي سرطانونو په رامنځته کېدو کې او یو مثال اقلا دې تاسې باید زده وي له دې جملې څخه تر ټولو عام چې دي وایرسونه دي هغه وایرسونه ډاکټر صاحبانو د سرطان د رامنځته کولو د نه رامنځته کولو له وجې پر دوه کې موږ ویشو یو هغه دی چې سرطان رامنځته کوي هغوی ته موږ څه وایو انکو وایرسز او هغه چې نه رامنځته کوي هغوی ته موږ ته څه وایو نن انکو وایرس صحیح نو موږ به په هغو وایرسونو باندې بحث کوو چې هغه انکو وایرس دي دلته به تاسې دوه ګټې کړي یو به مو وایرسونه پېژندلي تر څنګ به مو او وایرس څخه اوس وویریږئ ګورئ دا مه هېروئ دا کرونا هم یو وایرس ده صحیح وایرسونو څخه وبېرېږئ او وایرسونه د نورو ستونزو تر څنګ سرطانونه هم رامنځته کوي صحیح او دا چې اوس د کرونا اپیډیمي دغه اوس هم روانه ده پانډمي په ټوله نړۍ کې نو په دې اساس د وایرسونو سره ډېر باید تاسې دلچسپه یاست چې ویې پېژنئ صحیح هغه د چا کیسه مې درته کړې وه نه وایي چې یو شی تر غالبوزي کم سي نه به ورڅه بېرېږي دا ډېر کوچنی مایکرو ارګانیزم ده دا په الکترون مایکروسکوپ سره لیدل کېږي صحیح دا په ساده مایکروسکوپ سره نه لیدل کېږي وایرس نو راځو ډاکټر صاحبانو چې شته وایرل کارسینوجینیسیس ته دا مو ولې راجلا کړل ځکه مختلف شمېر وایرسونه پېژندل شوي دي چې مختلف سرطانونه د انسان په بدن کې رامنځته کوي صحیح دا به تاسې څونه مرسته وي له یو ناروغ سره چې مثلا یو ناروغ په انفیکشس نیوکلیوس باندې اخته وي ته ورته ووایې چې ته ډېر جوړ یې چې اپسټن بار وایرس باندې رامنځته کېږي نه ته ډېر جوړ یې چې خدای مو کړه چې ځینې سرطانونه په تا کې رامنځته شي لکه پیرنجل کارسینوما او یا هم کېدای شي چې ته په برکټ لیمفوما باندې اخته شي ځکه چې ته مطمئن یې چې دا خصوصا که ستا معافیت لږ کمزوری سو او دغه وایرس تر سره و تا په سرطان اخته کوي نو کم تر کم هغه ناروغ باید خپل ځان ته متوجه وي صحیح ده او دغه هیلث ایجوکیشن د تا لخوا ورکول کېږي داسې هم نه چې ته یې وارخطا کړې صحیح دغه ویډیو هم چالانه ده پرون ماته یوه خور وه مسیج راته کړی فیسبوک کې وایي دغه ګلیوما څه معنا لري د ما نو بیا فکر سو چې دا له ما څخه پوښتنه کوي چې برین ټیومر ده صحیح ده چې ډېر عام ټیومر تقریبا د ټولو ټیومرونو تقریبا 80% که 80% برخه جوړوي نو ما ورته وویل چې دغه ده د ګلومر سیل دغه ده ټیومر ده ډېر عام ما بیا فکر وکړو چې دا کومه محصله له ما چې پوښتنه کوي او غواړي په باره کې معلومات راکړي نو ما ډېر خطرناکه ورته ثابت کړو چې دا داسې ده واسې ده وروسته خبر شوم زه په دې سرطان اخته یم نو بله بیا ډېر په خپله خبرو پښیمان هم سو نو ما فکر کوم چې تاسې محصل یاست او له ما څخه پوښتنه کوئ نو بله مې بېرته ورته ویل چې یا داسې
دغه نه دی موږ بعضې وخت کوشش کوو چې د مریض بیهیویر جوړ کړو وارخطا یې نه کړو نه ښه په هر صورت دا نو راځو ډاکټر صاحبانو وایرل کارسینوجینیس ته په نړۍ کې د ټولو سرطانونو 60% یوازې د وایرس له وجې رامنځته کېږي یعنې موږ تاسو ته که 100 نفره په کینسر باندې راځي په کینسر باندې اخته کسان چې موږ یې وڅېړو تقریبا 60% به یوازې د وایرسونو له وجې په کینسر اخته شوي ګورئ ډېره همده صحیح ده او دا چې وایرسونه موږ تاسې پوهېږو ټول وایرسونه هم نشي کولی سرطان رامنځته کړي او یا هم دغه انکو وایرس هم په هر چا کې سرطان نشي رامنځته کولی هغه سرطان وایرسونه چې پرزسټنس او لیټن په چا کې پاتې کېږي تر ډېره وخته پورې لکه هیپاټایټس بي هیپاټایټس سي لکه ایچ آی وي تر ډېره وخته پورې پاتې کېږي کرونیک تر ډېره بعضې وخت د عمر تر پایه پورې هغه امکان لري دا دوامداره اټک د دې په حجراتو باندې د دې سبب کېږي چې ځینې حجرات څه رقم کې کینسر حجراتو ته یا انیشیټډ حجراتو ته تبدیل کړي او بالاخره هغه واړه کینسرونه ته یعنې دا په یاد لرئ چې که چېرته یو څوک په اکیوټ ایلنس باندې د وایرس اخته کېږي هغه موږ پوهېږو سیلف لیمیټینګ دغه خپله له منځه ځي صحیح ده ته خو ملامت نه وي چې پرون د N95 ماسک اچولی نو پرابلم just cough continue it you are not operating okay ښه او د لومړي ځل لپاره دا چې ځینې وایرسونه سرطانونه رامنځته کوي د ایټالوي فزیشن په واسطه باندې سینارلي نومېدو ډاکټر صاحبانو په 1889 کال کې دا ثبوت شوه چې په ریبټس کې د مایکزوماټوسیس یوه سرطاني حالت ته صحیح ده دا د څه شي په واسطه رامنځته کېږي د پوکس وایرس په واسطه رامنځته کېږي غټ کار یې کړی دی صحیح ده ډېر غټ کار یې کړی دی ښه په هر صورت نو له یوونه وروسته بیا په دغو باندې څېړنې وسوې او وروسته بیا ثبوت شوه تاسې پوهېږئ ډاکټر صاحبانو تر ډېره وخته پورې خلک نه پوهېدل چې زموږ تاسې په لاسونو باندې ازخې نه دي چې ځینې کسانو په لاسو تاسې لیدلي دي دا ولې رامنځته کېږي تر ډېره وخته پورې د دې علت معلوم نه و چې په اصل کې هغه خپله یو بیناین ټیومر ده که نه ده ده که نه ده دا زخ یو بیناین ټیومر ده دا په یاد لرئ صحیح ده بیناین سالم یعنې که یو ته ورته وایي چې ته سرطان یې هغه به پورته وغورځېږي نه خبر نه وي خو له بیناین ټیومر سره ژوند کوي په داسې حال کې چې هغه د څه شي په واسطه رامنځته کېږي هیومن پاپیلوما وایرس په واسطه باندې رامنځته کېږي او دغه بیا وروسته ثبوت شوه ډاکټر صاحبانو صحیح ده البته په 1900 کال کې دا ثبوت شوه چې ځینې کامن هیومن ورډس چې ته وایي دغه عامې زخم په انسانانو باندې چې د هیومن پاپیلوما وایرس په واسطه باندې رامنځته کېږي او له دې نه وروسته ډاکټر صاحبانو دا ثبوت شوه خلکو په وایرسونو باندې څېړنې وکړې تجربه یې کړل په حیواناتو کې چې مختلف وایرسونه دي چې هغوی کولی شي په انسانانو او حیواناتو کې کینسرونه رامنځته کړي او هغه وایرسونه یې د څه شي په واسطه باندې ونومول انکوجینیک وایرسز صحیح ده او تجربې په ځینې حیواناتو باندې وسوې او دوی ته ثبوت شوه چې ځینې وایرسونه کولی شي چې سرطان هم رامنځته کړي دا خبره یارې پرېږدئ وایرسونه خو ډاکټر صاحبانو دوه رقمه دي یو د سرطان د رامنځته کولو د نه رامنځته کولو له وجې په دوه ډوله دي او بل چې دي د جوړښت د هستوي موادو خپله وایرس له چیش څخه جوړ شوی ده ډاکټر صاحبانو د وایرس کمپوزیشن له چیش څخه ده آفرین دی به اکثره وخت موږ تاسې پوهېږو داسې فرض کړئ دا یو وایرس ده دا یا له هستوي موادو څخه جوړ شوی دی ځینې پروټیني برخه هم لري خو اکثره برخه یې چې ده هستوي مواد دي او د ده تقریبا تر اوسه پورې په مرګ او په ژوند کې لا شک ده ځینې خواص یې یعنې د هغه خواص چې دي د ژوند خواص یې د مرګ تر خواصو یو څه اضافه دي په دې خاطر ژوندی موجود پېژندل شوی دی صحیح ده خو دا چې ده یو پاراسایټ ده وایرس چې ده پاراسایټ ده پاراسایټ چې څه رقم تعریفولی سو هغه مایکرو ارګانیزم چې له نورو مایکرو ارګانیزمونو سره یا هم له نورو ژوندیو انساجو سره یو ځای ژوند کوي او هغوی ته ضرر رسوي دې ته څه وایي پاراسایټیزم ورته وایي نو دا خپله یو پاراسایټ د څه رقم پاراسایټ انټراسیلولر پاراسایټ حجراتو کې دننه ژوند کوي بیا حجرات څخه د باندې ژوند نشي کولی صحیح ده یعنې ژوند خو ژوندی پاتې کېدای شي خو تکثر و وده هغه په ژوندي موجود پسې کوم خواص چې دي هغه نشي ښکاره کولی تر څو د حجراتو ته دننه داخل نه شي نو د بالاخره دا څه ده انټراسیلولر پاراسایټ دی وایرسونه ډاکټر صاحبانو انسانانو ته په څو لارو باندې انتقالېدای شي درې ډاکټر صاحب شنې چای ډېرې وڅښه دغه دسیسه سمې شنې چای ټیک هغه چې ده په هر صورت
یو تر ټولو عامه لاره چې موږ تاسو ته وایرسونه لاره پیدا کوي هغه کانکو وایرس دي کنه نانکو وایرس دي ډاکټر صاحبانو هغه کومه لاره ده هوريزونټل ترانسمیشن هوريزونټل ترانسمیشن څه معنی ډایرکټ کانټاکټ صحیح ده چې مثلا له کومې لارې څخه په لاس وروړلو سره مثلا په تنفس کولو سره په خوړلو سره په چښلو سره مختلف غذایي مواد چې په ملوث وي په دغه ډول سره چې موږ تاسو ته وایرسونه داخل سي دې ته شی وایي هوريزونټل ترانسمیشن صحیح او بعضی وخت موږ تاسو ته وایرسونه ډاکټر صاحبانو په یو بل لاره باندې راځي چې غیر ته موږ تاسو شی وایو پارنټرل روټ پارنټرل روټ په څه معنی چې لزرکیاتو سره په زرکیاتو کې د هغو مایکرو ارګانیزمونو یا هم د انسیکټس حشراتو چې چل هم شامل دي چې ځینې وایرسونه زموږ تاسو بدن ته داخلي صحیح ده ځینې پرازیټونه دي یا هم ځینې انسیکټس دي چې موږ تاسو چې او زموږ تاسو بدن ته شی داخلي وایرسونه داخلي صحیح ده شپه صورت بل لاره او یا هم مثلا موږ تاسو دغه ملوث زرکیات کوو لکه مثلا تر ټولو ښه لاره چې ده دغه زرکیاتو سره چې ده هیپاټایټس بي دپاره نه روینیان هو دغه ډرګ ابیوز کسان دغه ته ډرګ ابیوز کسان وایي بله لاره چې ده ډاکټر صاحبانو ورټیکل ده صحیح ده ورټیکل ترانسمیشن څه معنی آفرین د مور څخه پریګننټ مور څخه چې خپل ماشوم ته کله وایرسونه انتقالیږي یا هم هر شی انتقال سي دغه ته شی وایي موږ تاسو ورټیکل ترانسمیشن چې کله مور په ځینې وایرسونو باندې اخته وي اکثره وخت نو د دې مطلب دا و چې موږ تاسو کم از کم یو ایډیالوژي پیدا کړو چې وایرس موږ تاسو تر بدن څنګه ځان رسوي صحیح وروسته به اخیرا موږ تاسو په انکوجینیز باندې د وایرسونو خبرې کوو او ما تاسو ته ویلي و چې د دوی د هستوي موادو یا د جوړښت په اساس باندې وایرسونه موږ په دوه کې ویشو چې یو چې دی ان اے وایرس دي او بل ار ان اے وایرس دي ډي ان اے وایرس چې ډبل سټرینډ د ډي ان اے لري نیوکلیوټایډز لري صحیح ده او ار ان اے وایرس چې صرف سنگل دغه لري البته سټرینډ وي او هغه د شي څخه جوړي ار ان اے صرف ار ان اے وي او دا بیا یو خطرناک ریورس ترانسکریپټیز انزایم ورسره لري چې دا خبره په یاد لري تاسو له ډي ان اے وایرس څخه ډیر بیرونی لکه ار ان اے څخه ار ان اے ډیر خطرناک دی صحیح تر ډي ان اے وایرسونو عموما په نړۍ کې ثابت شوی ار ان اے وایرسونه چې دي ډیر خطرناک دي صحیح شپه صورت دا ک ډي ان اے وایرسونه دي ک ار ان اے وایرسونه دي موږ تاسو سره کوم پیژنو ډاکټر صاحبانو دی ځینې کور پروټینونه لري چې هغه موږ تاسو په نشه کولای شو صحیح ده او د هر پروټین لپاره دی په خپل داخل کې څه شی لري جین لري لکه مثلا یو جین لري د ګیګ جین په نامه او هغه پروټینونه جوړوي کله چې د حجره ته داخل سي بیا بل اخر دغه حجره مجبوره کوي چې هغه پروټین جوړ کړي لکه کوم پروټین ډاکټر صاحبانو ګروپ انټیجن چې موږ تاسو ته وایي ګروپ انټیجن لپاره دا کود ورکوي او یا هم مثلا پول جین د چې لپاره پولیمریز انزایم لپاره او یا هم مثلا انولپ موږ تاسو په یوه د چاپیره پروټینی طبقه لپاره کود ورکوي او دا په هر وایرس کې وي ګور ډاکټر صاحبانو دغه جنونه چې وي دا په هر وایرس کې وي خو د وایرس تر وایرس بیا فرق لري په یو کې یو رقم وي په بل کې بل رقم وي ښه خبره ده چې آیا موږ تاسو په اړه وایرسي ناروغۍ اخته سو په سرطان ته اړوي یعنی اړه وایرسي ناروغۍ خصوصا انکوجینیک وایرسز صحیح خبره ده چې هر وایرس د سرطان تر پولي موږ تاسو رسوي یا هر وایرسي ناروغۍ سرطاني ناروغۍ د فصل کې نه په اصل کې دی وایرسونو انفیکشن په دوه ډوله ده ډاکټر صاحبانو یو چې د پرایمري ده او بل پرزیسټنس وایرل انفیکشنز پرایمري انفیکشن دا معنی چې د لومړي ځل لپاره هغه کسان ورسره مخ کېږي چې معافیت یې قوي وي اوس مثلا زه زکام یم فرض کړئ نو دا زکام هم خپل اکثره وخت وایرل وي اکثره وخت وایرل وي او یا پیسه د زکامونو چې دي د چیش له وجې وي وایرسز له وجې وي خو موږ پوهېږو چې دا څنګه زکام سي په خپله موږ ته تجربه شوې ده چې په اووه ورځو کې ذاتمن جوړېږم بېرته همداسې ده که یا ځکه زما معافیت په دې باندې زور کېږي او انسان جوړېږي نو ټولې وایرسي ناروغۍ چې په انسانانو کې لیدل کېږي هغه که انکوجینیک وایرس په واسطه وي او که نن انکوجینیک وي هغه په اووه ورځو کې جوړېږي اما ځینې وایرسونه دي خطرناکه دي هغه پرزیسټنس انفیکشن رامنځته کوي له کلونو څخه نیولې د عمر تر پایه د موږ تاسو د بدن میلمانه بیا لکه له هغې جملې څخه ایچ آی وي تر ټولو د پام وړ ده لکه هیپاټایټس سي لکه هیپاټایټس بي او ځینې نور داسې وایرسونه هم شته چې موږ تاسو په بدن کې تر کلونو پورې بیا پاتې کېږي خو دا هم یو معلوم حقیقت ده چې دا وایرسونه چې دي ډاکټر صاحبانو د دې تداوی هم تر ډېر اندازې پورې ناممکنه ده بیا سخته ده ځکه چې په دې کې کوم مالیکولونه چې موږ په نشه کوو د هغو نارمل سټرکچر انسان ته ډېر نږدې پاتې کېږي سره له دې چې اکثره
انټي وایرل ډرګز پیژندل شوي دي د هغو سایډ افیکټس هم ډېر زیات دي او ځکه چې په انسانانو په نارمل مالیکولونو باندې هم هغه حمله کوي خو دا هم یو ښه زیری دی موږ تاسو لپاره چې اکثره وایرسونه چې دي یو ډیکلاین فیز لري صحیح ده سلف لیمیټینګ ناروغیانې رامنځته کوي څه رقم سلف لیمیټینګ خپله له منځه تلونکې ناروغیانې رامنځته کوي البته خصوصا په پرایمري انفیکشن کې په خاص توګه سره هغه کسان چې معافیت یې ډېر قوي وي صحیح ده پرزیستنت انفیکشنونه ما تاسو ته وویل چې دغه بیا په خاصه توګه سره زموږ تاسې په ایمین باندې هم اټک کوي او حتی بعضې وخت د دې سبب کېږي چې معافیت څخه موږ تاسې خلاص کړي او یا هم زموږ تاسې معافیت یې پېژني نه نو تر کلونو پورې دوی په خپله طریقه سره ژوند کوي او د دې یوه ځانګړتیا هم دا ده چې معافیت څخه ډېر بچ پاتې کېږي زموږ په بدن کې چې دوی په حجراتو کې دننه وي انټراسیلولر دی ځکه انټراسیلولر پاراسایټ ورته ویل کېږي نه ښه نو راځو اوس اصلي موضوع ته زموږ تاسې پاتالوژي پسې مربوط موضوع او ما درته ویل چې آی لف پیتوجینیسیس صحیح هغه څه شی ده وایرل انکوجینیسیس اول به د وایرل انکوجینیسیس جنرال اسپیکټس باندې خبرې وکړو موږ تاسې دا خبره وکړه چې وایرسونه پر څو ډوله دي پر دوه ډي ان اے وایرس آر ان اے وایرس او دواړه ما ګورئ زه چې وایرس نوم اخلم تاسې مطلب دا ده دلته زما انکو وایرسس صحیح انکو وایرسس پر څو ډوله وو دوه ډوله وو یو ډي ان اے وایرسس وو یو آر ان اے نو موږ تاسې به دلته ځینې شیان مطالعه کړو چې هغه به په دواړو پسې مربوط وي دواړه انکو وایرسس که هغه ډي ان اے دي که آر ان اے دي صحیح ده یا په بل عبارت یو انسان په سرطان باندې اخته کېږي او هغه ثبوت شوي ده چې هغه سرطان د پلانکي وایرس په واسطه باندې رامنځته کېږي نو د دې د ثبوت لپاره چې یو رښتیا هم په هغه کس کې دغه کینسر چې ده یا سرطان چې ده د نوموړي وایرس په واسطه رامنځته شوی ده که یا صحیح رامنځته شوی دی که یا نو موږ تاسې سره ډېر شواهد شته چې په یوه سره موږ تاسې ثابتولی شو مثلا لکه برکټ لیمفوما موږ تاسې ثابتولی شو چې دا پر چې په واسطه رامنځته کېږي د ایپسټان بار وایرس په واسطه ولې ځکه چې ځینې شواهد دي چې هغه موږ تاسې یو په بل پسې مطالعه کولی شو ډاکټر صاحبانو صحیح ده خیر په دې باندې به انشاءالله تعالی په راتلونکي سلایډ کې خبرې وکړو خو دا خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو صحیح ده چې ډي ان اے او آر ان اے وایرس په جلا جلا میکانیزمونو سره کولی شي چې یوه حجره تنبیه کړي او سرطاني حجرې ته یې واړوي یا په بل عبارت په جلا جلا توګه سره دغه رامنځته کوي میوټیشن خو سربیره له دې چې د دې انکوجینیسیس جلا جلا ده خو بیا هم ځینې عمومي خواص سره یو دي د انکوجینیسیس یا هم د انکوجینیسیټي ځینې خواص د آر ان اے وایرسونو او د ډي ان اے وایرسونو سره څه رقم دي یو رقم دي نو په دې خاطر باندې به موږ تاسې په ځینې عمومیاتو به البته مشترک ډول سره به ځینې بحث ورباندې وکړو صحیح ده ځکه چې موږ تاسې پوهېږو عمومي خواص څنګه یو رقم دي ډاکټر صاحبانو ما تاسې ته ویلي وو په هغه کې په اول لیکچر کې ما چې تاسې ته مالیکولر پیتوجینیسیس اف کینسرز ویل نه په یاد به دي ما تاسې ته ویلي وو چې فرض کړئ دغه یوه دغه ده هسته ده بخشش د ډي ان اے ده او دلته څه رقم پروټینونه پراته دي انکو جینز صحیح ده او په مقابل طرف کې چیرته پراته دي انټي انکوجنز یا هم اکسلریټر او څه شي بریکرز صحیح ده یا سپریسرز نو موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو په دغو دواړو حالتونو کې دواړه ډي ان اے وایرسونه چې دي ډي ان اے او آر ان اے دواړه به دغه څه رقم کوي دا به سټیمولیټ کوي او دا به ناهیه کوي د دې ترڅنګ د ډي ان اے ریپیر میکانیزم هم تخریبوي او اپوپټوسیس ریګولیشن هم تخریبوي دغه یو عمومي خواص دي دواړو صحیح اول به په کومه باندې موډ اف ډي ان اے وایرل انکوجینیسیس صحیح تاسو سره یو کانسپټ پیدا نه سو چې ډي ان اے په کوم میکانیزم سره سرطان رامنځته کوي او آر ان اے به په کوم میکانیزم رامنځته کوي صحیح ده نو اول موږ تاسو پر څه خبرې کوو ډي ان اے په کوم میکانیزم سره عموما دا یو د ډي ان اے وایرسونو دوه ځانګړتیاوې دي ډاکټر صاحبانو کله چې حجرې ته ځي یعنې هاست سیل ته یا هم ټارګېټ سیل ته ځان رسوي دا یوه خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو وایرس نشي کولی چې په مخه ورځي هغه حجرات تر حملې لاندې راولي هر وایرس په ځانګړي حجراتو باندې تاثیر کوي چې هغوی دپاره هغه وایرس دپاره اخوزه په یغو حجره باندې پرته وي هغه ته به موږ څه وایو ټارګېټ سیل او ټارګېټ سیل ډاکټر صاحبانو د دې لپاره اخوزې لري دا په یاد لرئ یا په بل عبارت ټارګېټ سیل چې دي دغه ټروپیزم لري اوس مثلا هیپاټایټس سی یا هیپاټایټس بي ولې یوازې هیپاټایټس رامنځته کوي ځکه په هیپاټوسایټ باندې د پاسه هغه مالیکولونه شته چې په نورو حجراتو نشته او دوی ورځي هغه مالیکول سره شیږي او بالاخره هغې ته داخلېږي دا خو یو عمومیات و دي دواړو آر ان اے او ډي ان اے دواړو خو ډي ان اے وایرس چې ده ډاکټر صاحبانو کله چې حجرې ته داخل سو
کوم حجراتو ته کومه چې د ټروپیزم لري په یو حجراتو کې دوه کار کوي په دې ډول موږ تاسو پیژنو مالیکولي بیولوژي څخه یا به انټیګریشن کوي یا ریپلیکیشن صحیح ده انټیګریشن خطرناک ده او ریپلیکیشن ډیر خطرناک نه دی دا یاد لرئ صحیح خو د حجرې لپاره د انسان لپاره ده خو د حجرې لپاره ریپلیکیشن خطرناک ده ځکه چې په انټیګریشن سره حجره تر ډیره وخت ژوندۍ پاتې کیږي او ریپلیکیشن سره حجره لاس کیږي مړه کیږي نس وسپو ګوري کله چې یو فرض کړئ دغه یوه حجره ده لکه دا اوس چې ما تاسو ته رسم کړې ده دلته یو وایرس را داخلي ډاکټر صاحبانو صحیح ده فرض کړئ یو ډي ان اے وایرس ده صحیح ده سره کوم وایرس ده ډي ان اے وایرس ده دا به دوه کاره کوي ډاکټر صاحبانو صحیح ده او دا هم په یاد لرئ چې دغه هم دغه ما چې رسم کړی دا هم ډبل سټرین ده صحیح ده دا هم فرض کړئ ډبل سټرین ده دا که چېرته دا مثلا راغله دغه برخه د ډي ان اے دلته پکې ځای په ځای شوه د انسان په ډي ان اے کې دننه ځان ونیول دې ته موږ څه وایو آفرین دې ته موږ وایو انټیګریشن او که چېرته داسې و چې دا د انسان ډي ان اے ټوله ماته ټوټه کړه او دغسې تنظیم کړه لکه د وایرس ډي ان اے دې ته بیا موږ څه وایو ریپلیکیشن چې هغه هره ټوټه بیا بالاخره په ذات خود کې یو وایرس ده صحیح ده او موږ پوهېږو چې دا شاوخوا کور پروټین او انزایمونو له هغو څخه یې مرسته کېږي دا حجره بیا ټوټه کېږي هره ټوټه یې موږ تاسې پوهېږو یو وایرن ده یو وایرس ده چې ده د باندې ځي فرق یې دا هم ده چې په انټیګریشن کې حجره ژوندۍ پاتې کېږي تر ډېره وخته پورې پاتې کېږي او په ریپلیکیشن کې حجره ټوټه کېږي او له منځه ځي صحیح لکه په دغه سلایډ کې تاسو ته معلومیږي ډاکټر صاحبان صحیح ده یوه ټارګټ حجره ده او دې ته مثلا یو ډي ان اے وایرس داخل سو صحیح هغه نورې مرحلې پرېږدئ چې مثلا دا بیا انکور کېږي او بالاخره ډي ان اے ایکسپوز کېږي او بالاخره هستې ته ځي او بالاخره هستې ته چې ځان ورسول دغه تاسو ته معلومیږي دلته ګوره اول سایتوپلازم تلل بیا هستې ته نو دلته دوه خبرې دي پام وړ دي کېدای شي چې مثلا دغه د انسان ډي ان اے ټوله ټوټه سي او داسې تنظیم سي لکه د وایرس دې حالت ته موږ څه وایو ریپلیکیشن یعنې په دې ډول سره وایرس خپل کاپیانې زیاتوي او که چېرته دغه د وایرس ډي ان اے د انسان په ډي ان اے کې ځای پر ځای شوی دې ته بیا څه وایي انټیګریشن او په دغه کې بیا څه کېږي ډاکټر صاحبانو حجره نه ژوندۍ پاتې کېږي او میوټیشن پکې رامنځته کوي اکثره دغه حجرات چې دي وژل کېږي زموږ د معافیت په واسطه باندې دې ته څه وایي وایرل انفیکټډ سیل د کومو حجراتو په واسطه ټیومر سپریسر سیل یا د سی ډي 8 سیل او یا هم ډاکټر صاحبانو د څه شي نیچرل کیلر سیل یا حتی مکروفاج را نه پرېږدي حمله په کوي صحیح ده خو ځینې داسې میوټیشنونه پرې رامنځته کېږي چې موږ تاسې معافیت یې هم نه پېژني یا هم په هغو کسانو کې په یاد یې لرئ چې معافیت یې کمزوری ده الریډي لکه ایچ آی وي کسان هغه خو نو بیا دغه تر ډېره وخته پاتې کېږي همداسې دغه نه ده او دغه میوټنټ حجره بالاخره یو سرحد ته رسېږي چې هغوی ته موږ څه وایي کینسر سیل میکانیزم یې وروسته درته وایم صحیح همدغه خبرې دي چې په دې تنه په انټیګریشن کې تکرار شوي ده چې انټیګریشن په کوم ډول سره کېږي صحیح ښه موډ اف اوس د څه شي په دغه ګورئ صرف عمومیات درته وایم دغه د هر یو وایرس وعده در سره کومه چې هر یو وایرس چې ده انکوجینیسیس ځان ته درته وایم صحیح ده خصوصا د خطرناک وي د خطرناکو وایرسونو انکوجینیسیس به یې ځان ته صرف عمومیات درته وایم صحیح بل چې د موډ اف ار ان اے وایرل انکوجینیسیس دا یو معلوم حقیقت ده ډاکټر صاحبانو چې په ټوله نړۍ کې ار ان اے وایرسونه چې دي تر ډي ان اے وایرسونو هم ډیر دي او هم خطرناک دي په دې خاطر ډي ان اے چې د ډي ان اے وایرس ډبل هیلیکس ده په داسې حال کې چې ار ان اے وایرس چې د سنگل هیلیکس ده صحیح ده ار ان اے وایرس یو ډیر خطرناک انزایم له ځان سره لري چې هغوی ته موږ ریورس ترانسکریپټیز وایو نو په دې خاطر ار ان اے وایرس ته بعضې وخت موږ تاسې ریټرو وایرسز هم ویلی شو په اصل کې د دغو څخه خلاف دی ډي ان اے وایرس ډاکټر صاحبانو ار ان اے وایرس څه کار کوي د ریورس ترانسکریپټیز انزایم په کارولو سره په نارمل حالت کې داسې ده موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو په نارمل حالت کې څنګه ده باید ار ان اے ټوټه سي او داسې تنظیم سي لکه څه رقم چې ډي ان اے ده دې ته موږ څه وایي ترانسکرپشن باید ار ان اے ټوټه سي تنظیم یې د چا په واک کې د ډي ان اے صحیح ده د ډي ان اے او دې خصوصا هغه ډي ان اے چې ده موږ تاسې پوهېږو چې د ډي ان اے ډبل سټرینډ وي نه ډاکټر صاحبانو یو چې وي 3 to 5
او بل چې وي 5 to 3. عموما دغه برخه جلا کیږي او د ترانسکرپشن کې د پورته خوا کار کوي نه ترانسکرپشن. خو دغه یعنی په ټولو حجراتو کې هم دغه صفات کیږي، دغه سیمیلریټي د ډي ان اي هم مشترک په بل بار د ډي ان اي هیڅ کله تغیر هم نه کوي په دې خاطر په دې میکانیزم نه کوي چې خپل دغه هغه چې د کاپي یا هم مشترک دي ته داسې مالیکول وایي بایولوژیکل مالیکول چې دا تر ډیره پورې خپل ځانګړتیا ساتي او داسې کاپیانې جوړوي لکه سره کوم چې خپل مورنۍ ډي ان اي ده. ډېر اسانه و ډاکټر صاحب ماته څه ویل چې دا انټویسټ کیږي او د دواړو بازوګانو ترمنځ هغه نایتروجن بیس دی هغه سره جلا کیږي. میکانیزم بیا د بل ماته سره خیر بیا به ور بیا مو باندې بحث وکړو. خو دلته دغه ریورس ترانسکرپټیز بیا څه کار کوي؟ ډي ان اي ټوټه کیږي. فرض کړئ چې ډاکټر صاحبانو تاسو راځي چې وی وایو فرض کړئ چې دا یوراسیل ده، دا څه ده؟ سایټوسین ده، دا څه ده؟ ګوانین ده، اډنین ده. فرض کړئ تایمین نشته په دغه کې ده. دلته فرض کړئ چې دغه د انسان خپل دغه ده، فرض کړئ چې دغه یو دغه د انسان ډي ان اي ده، دا فرض کړئ تایمین ده، دا اډنین ده، ګوانین ده، سایټوسین ده. دغه ماتیږي ډاکټر صاحبانو صحیح نیوکلیوټایډونو کې. نو اوس په څه رقم سي دا تایمین به راسي ډاکټر صاحبانو؟ تایمین له چی سره به مخامخ سي؟ تایمین له اډنین سره. دغه سایټوسین به راسي ګوانین سره به مخامخ سي. ګوانین به راسي سایټوسین سره، اډنین به راسي یوراسیل سره به مخامخ سي. همداسې ده که یا په نتیجه کې یوه ډي ان اي ورڅخه جوړه شوه که یا جوړه شوه که نه؟ همداسې ده که نه ده؟ دغه خاطر باندې خو دې ته څه وایي؟ ریورس ترانسکرپټیز پروسه. او په دغه کار داسې نه ده چې تنها د ریورس ترانسکرپټیز د ټول کارونه دی کوي، پلاس او تېشه او اره ورشه له ده سره دي دا کارونه. له ده سره نور ډي ان اي پولیمریز انزایمونه دي چې هغه ورسره مرسته کوي، سلسله د انزایمو ده. او په نتیجه کې موږ پوهېږو چې له سنګل هلیکس څخه ډبل هلیکس د ډي ان اي جوړېږي. نو دغه اوس څه شی ده؟ دغه ار ان اي وایرس واوښتل وه ډي ان اي وایرس. دې پروسې ته موږ تاسې ډاکټر صاحبانو څه شی ویلی سو؟ په اصل کې د وایرس انټګریشن هم ویلی سو. صحیح ده چې دی ځای په ځای کېږي. بیا وروسته اوس دغه ډي ان اي راتلی سي چې په هره برخه کې سره کم کېدی سي، ځای پر ځای کېدی سي. صحیح ده؟ که چېرته دلته پکې ځای په ځای سو اوس دې هم انټګریشن وکړو. او که چېرته داسې وو چې دا ټوله ډي ان اي ماته کړه دغسې تنظیم کړه، اوس مثلا دغه جلا کېږي. صحیح ده؟ دغه تنظیم سو دغه په اصل کې که اوس ماته سي دغه په ذات خود کې یو وایرس ده او بل وایرس ده. صحیح ده؟ خو دغه خپله دغه نیچرل طبیعي دغه چې دا تر اخره پورې د چیش په ډول سره کار کوي، د غالب په ډول سره خپلې کاپیانې جوړوي. سم مو خلاص سو؟ نو که چېرته داسې وو چې ټوله ډي ان اي همداسې خپل رقم تنظیم کړی، دې ته موږ څه وایي؟ ریپلیکیشن. او که داسې وو چې دا خپله ډي ان اي باندې واوښتل لاړ د انسان په هاست ډي ان اي کې ځای پر ځای سو، دې ته څه وایو؟ انټګریشن. او انټګریشن یې خطرناکه ده، ځکه ریپلیکیشن کې ټوله حجره ختمیږي، له منځه ځي. او انټګریشن کې هم دوه خبرې دي چې کله وسوله حجره کې میوټیشن راغی، هغه حجره اکثره وخت وایرل انفیکټ، یو ته موږ څه وایو؟ وایرل انفیکټډ سیل. ځکه موږ پوهېږو چې د همدغه وایرل انفیکټډ سیل په واسطه باندې ځینې انټیجنونه جوړېږي او هغه انټیجن موږ تاسې پوهېږو راځي د ایم ایچ سي ټایپ 1 په واسطه باندې سرفیس ته راځي. صحیح ده؟ یعنې موږ تاسې پوهېږو هغه بیا د چیش په واسطه باندې پېژندل کېږي؟ سایټوټوکسیک ټي لیمفوسایټ. همداسې ده که نه ده؟ او یا هم دغه وایرل انفیکټډ حجره بعضې وخت کېدای سي چې د هغه په واسطه باندې وکړو، مکروفاج په واسطه، او هغه بیا بالاخره راځي د حجراتو سطحې ته د څه رقم د ایم ایچ سي ټایپ 2 په ډول سره انټیجن پرزنټینګ په ډول سره هغه بیا کار کوي. صحیح؟ بیا هغه بیا د CD4 په واسطه باندې پېژندل کېږي. ښه په هر صورت سنګل سټینډ د وایرل ډي ان اي بیا بالاخره موږ تاسو درته ورباندې بحث وکړو په دغه ډول سره جوړېږي. او بالاخره موږ پوهېږو چې یوه ډبل سټینډ ډي ان اي جوړېږي او هغه په اصل کې د میوټینټ حجرې لپاره یو نوی چوکاټ ده چې د انسان نارمل ډي ان اي خو هغسې نه وي لکه سره کوم چې اوس انټګریټ سوه. صحیح؟ ښه په هر صورت ډاکټر صاحبانو دغه ډاکټر صاحبانو دغه پرو وایرس دغه اوس څه شی ده؟ پرو وایرس ته فصل کې دا چې کله راغی د انسان په خپله ډي ان اي کې ځای پر ځای سو، دغه حجره په دغه کې موږ پوهېږو په دغه ډي ان اي کې تغیر راغی که یا دې تغیر ته موږ میوټیشن ویلی سو که نه سو ویلی؟
صحیح ده؟ اکثر وخت دغه میوټنټ حجرات ممکن واړي چی شته؟ سرطاني حجراتو ته. دا په هر وخت کې نه کېږي ډاکټر صاحبانو. د کلونو سره چې موږ تاسې له دغسې حجراتو سره لاس وګرېوان سو، له دغسې وایرسونو سره په داخل کې، نو امکان لري چې موږ تاسې پر څه شي واړوي؟ پر ځینې کینسرونو باندې مخته کړي. په اولو وختونو کې ما ته چې موږ د معافیت په واسطه باندې دا ستونزه حل کېږي او حل فصل کېږي، سره له دې چې حتی خطرناکه دغه یې هم رامنځته کړی وي، پېښه یې هم رامنځته کړې وي. صحیح ده؟ او یوه خبره به هم په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو، ځینې حجرات دي ډاکټر صاحبانو چې هغه جوړ دغسې وي چې سست حجرات وي، په اسانه سره وایرس ته اجازه ورکوي چې په دې خاص ډیني کې انټیګریټ سي، ځای پر ځای سي. هغو حجرات ته بیا موږ ته څه شی وایو؟ پرمیسیو سیل. پرمیسیو سیل کې ډېر زر میوټیشن رامنځته کېږي. دا په یاد لرئ. او دا کینسر چې د وایرسونو په واسطه رامنځته کېږي هغه یوزولي په کومو حجراتو کې؟ په پرمیسیو حجراتو کې. زموږ تاسې د بدن ځینې خوشبختانه دا چې حجرات هم لرو چې هغه نن پرمیسیو دي، هغه په اسانه سره اجازه نه ورکوي چې دا د وایرس ډي ان اې راسي، د خاص ډي ان اې کې ځای پر ځای انټیګریټ سي. په هغو کې نو کینسرونه هم کم واقع کېږي، صحیح یا نه واقع کېږي. صحیح ده ډاکټر صاحبانو؟ او کله چې بالاخره دغه حجره راله، یا یې ریپلیکیشن وکړو په حجره کې دننه، او یا یې انټیګریشن وکړو، په دواړو صورتونو کې بیا موږ تاسې پوهېږو دا دوامداره ټرانسکرپشن کوي، مسنجر ار ان اې جوړوي، او مسنجر ار ان اې اوس ځي رایبوسوم ته د هغې حجرې هغه به څه رقم پروټینونه جوړوي؟ داسې پروټینونه چې دا وایرس غواړي. نو دې په وایرسونو ته بیا موږ څه شی وایو؟ دې پروټینونو ته انکو پروټین یا وایرس یا وایرل پروټین یا وایرل انکو پروټین ورته ویلی شو. په خاص توګه سره د هغو وایرسونو په واسطه چې کوم انټیجنونه جوړېږي چې هغوی ته موږ تاسې انکو وایرسز ویلي یو. صحیح؟ ښه، نو د دې دپاره ما تاسې ته ویلي چې موږ تاسې ته معلومه سي چې ځینې سرطانونه رښتیا هم د وایرسونو په واسطه رامنځته کېږي که یا؟ په دې باندې موږ ته ځینې شواهد باید له ځانه سره ولرو. صحیح؟ ډېر په اسانه سره یې معلومولی شو. صحیح؟ لکه مثلا اپیډیمیالوجي ډاټا. صحیح؟ اپیډیمیالوجي ډاټا په هغو سیمو کې کیدای شي کې سارکوما ډېره زیاته ولیدل شي، کوم چې ډېر پر چشم باندې اخته دي، مثلا په ایچ آی وي باندې اخته دي، نسبت له هغو سیمو ته چې ایچ آی وي پکې کمه ده. نو ما سره یو سوال پیدا کېږي چې ولا ایچ آی وي کې دلته یو مشکل شته، دا وایرس ولا راته غوره کړې ده. صحیح ده؟ یا مثلا اپسټن بار وایرس واقعیت چېرته زیات دي، ورې به مثلا کیپو سارکوما ډېره لیدل کېږي. نو له ما سره ایډیالوجي پیدا شوه چې دلته یو ستونزه شته، دا وایرس او د کینسر په منځ کې یو تړاو شته. صحیح ده؟ دې ته موږ هایپوتیسس او نن هایپوتیسس ماسټرل حساب ورته ویل کېږي، هایپوتیسس او نن هایپوتیسس. صحیح؟ بیا به موږ بیا وروسته دا ثابتېږي او بالاخره ریسرچ د ریسرچ کوېشن ته پیدا شو، بالاخره ته په دغه موضوع باندې ریسرچ کوي، بلاخره یې ثبوتوي چې رښتیا داسې ده که نه. صحیح؟ ښه، په هر صورت بل ډاکټر صاحبانو یعنې دغه اپیډیمیالوجي ډېټا له موږ سره مرسته کوي په هغو سیمو کې سرطانونه ډېر زیات یا ته چې وایرل انفیکشنونه ډېر زیات دي. بل موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو کوم کسان چې په کینسر باندې اخته وي او هغه کینسر په فرض کې برکټ لیمفوما ده، زه پوهېږم د اپسټن بار وایرس ده، نو یوه کسانو که زه چېرته پی سي آر ورته وکړم، په هغو کې به زه د اپسټن بار وایرس ډي ان اې پیدا کړم په دا هاسټ کې. په کومو کسانو کې؟ فرض کړئ کیپو سارکوما. نو دی چې د اپسټن بار وایرس ډي ان اې مطلب دا ده چې دی مخکې یو وارې په اپسټن بار وایرس اخته شوی و او یو غونه وروسته کینسر ته اوښتی ده، ګورې غټ شوی ده، دا هم نه اوښتی. صحیح ده؟ بل د اپسټن بار وایرس پر ضد انټي باډیان پکې پیدا کولی شي په وینه کې، ځکه ځینې انټي باډیان د عمر تر پایه پاتې کېږي، دوی مثبت وي د هغوی دپاره. دا ګورې موږ سره یو ډېر غټ دلیل ده. صحیح؟ صحیح؟ او بالاخره ډاکټر صاحبانو حتی ځینې جینونه په وایرس پسې مربوط جینونه په خاص توګه په ځانګړي وایرس چې هغه کینسر یې رامنځته کړی ده هغه پکې پیدا کولی شو. ښه، په هر صورت دا به د خیره راسي، په راتلونکي کې به تکرار سي. اوس موږ تاسې دوه ډوله وایرسونه وویل چې یو ار ان اې وایرس و، بل ډي ان اې وایرس و، او هغه وایرسونه چې کینسر یې رامنځته کولي هغوی ته موږ تاسې انکو وایرسز وویل. په مختلفو طریقو سره یې وایرسونه او ځینې خصوصیات د دوی ځانګړي بخشش دي سره یو شانته وو، هغه خصوصیات یې یو شانته سره کم وو، دواړه ډوله انکو جین سټیمولیټ کوي، سپرسر جین لاس کوي. صحیح ده؟ او دغه چې دي اپوپټوس ریګولیټر جینونه چې دي هغه سرچپه کوي. صحیح ده؟ او ریپیر تخریبوي. دا یې خصوصیات یې جینو. نور د ډي ان اې ځان ته دغه انکوجینیسیس وو او د ار ان اې ځان ته انکوجینیسیس وو. صحیح ده؟ خسته خو نه سواست؟ خسته مې از مقصد ذکر ده منو. صحیح؟ I don't care. ځکه چې نن درس ناوخته شروع شوی ده او ډېر دلچسپه درس ده واقعا. This is exactly molecular pathogenesis. صحیح؟
او ښه اول په ډي ان اي باندې به څه بحث وکړو ډي ان اي انکوجینیک وایرسونه او ار ان اي به نن پرېږدو صحیح ده ار ان اي به پرېږدو راتلونکي ته د خیره په ډي ان اي باندې به څه بحث وکړو ډي ان اي ما درته چې ډېر خطرناک هم نه ده په دې باندې غټ بریک مه نیسئ صحیح ډي ان اي وایرسونه ډاکټر صاحبانو په نړۍ کې ما درته چې دلته به تاسې دوه ښکاره کوئ یو به مو وایرالوجي کوي کېږي وایرالوجي نه او بل به څه کېږي سرطانونه به پېژنئ چې وایرس وایسته څنګه رامنځته کېږي موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو هغه انکو ډي ان اي انکو وایرسونه چې سرطانونه رامنځته کوي 5 ډوله دي 5 ډوله دي صحیح لکه مثلا یعنې 5 سب ګروپ کې تقسیم شوي دي صحیح ده لکه مثلا ډاکټر صاحبانو کوم پوپا وایرس وای سره نو هرپس وایرس اډینو وایرس پوکس وایرس اینڈ هیپا ډي ان اي وایرس صحیح ده د هیپا کلمه هیپر څخه اخیستل ده چې یوازې او یوازې په څه شي دلالت کوي هپاټایټس بی هپاټایټس لپاره ډېر وایرسونه شته ډاکټر صاحبانو چې د هغې جملې څخه یې دوه ډېر خطرناکه دي چې یو هپاټایټس بی دي او بل سی ده نو موږ تاسې د هیپا ډي ان اي وایرس کوم یو ډي ان اي ده هپاټایټس بی دا په یاد لرئ هر یو یې کولی شي چې مختلف کینسرونه رامنځته کړي لکه دلته ډاکټر صاحبانو تاسو ته معلومیږي پوپا وایرس دی اول دا په انسانانو کې څه شی رامنځته کوي هیومن پاپیلوما وایرس هم په نامه هم یادېږي ډاکټر صاحبانو دا تر 100 ډوله یې ډېر زیات دي صحیح ده دوی کولی شي چې سروایکل کینسر رامنځته کړي او دوی کولی شي چې سکویما سیل کارسینوما رامنځته کړي په انسانانو کې سکین کینسرونه رامنځته کولی شي ډاکټر صاحبانو او یا هم ځینې وارټس یا پاپیلوماګانې رامنځته کولی شي بل موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو دا شی ده پاپیلوما وایرس ته صحیح ده یا پاپیلو وایرس ته پاپیلوما ده او پاپیلوما وایرس ته ډاکټر صاحبانو دا بیا په موږکانو کې بخښل کېږي په سویانو کې او یا هم په غویانو کې دوی چې رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو دغه رامنځته کوي پاپیلوماګانې رامنځته کوي یعنې واټ رامنځته کوي او یا هم د هغوی د هضمي کانال سرطانونه رامنځته کوي صحیح ده او بل چې دا پایلوما وایرس ډاکټر صاحبانو صحیح ده یا پولیوما او رښتیا وبښئ پولیوما وایرسونه دي ډاکټر صاحبانو دا په موږکانو کې وي اکثره وخت او په هغوی کې چې رامنځته کوي مختلف سرطانونه او کارسینوماګانې رامنځته کوي صحیح ده او بل چې دا اس وي 14 وایرس ده دا په بیزوګانو کې وي او په هغوی کې بې ضرره په انسانانو کې کولی شي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي البته غیر سرطاني خو دوی په هیمسټر او انسانانو کې ماته چې ستونزې رامنځته مثلا په انسان کې دغه وایرس چې ده میزوتیلیوما یا د پیلورل کینسر رامنځته کوي خو په هیمسټر کې چې رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو سره واټ از هیمسټر نن موږ تاسو ته انګلیسي استاد هم نشته سره هیمسټر دغه ته وایي ډاکټر صاحبانو دا موږک ته چې څه وي دي څه حیوانات دغه ټول هیمسټر خاندان کې راځي صحیح ده موږک ته چې څه وي دي موږک ته دا ډېر کم دي لکه سارایي موږکان دي بیا قسم دي غټ کوچني مژه او دغه بلا وتر چې دي دې ته ټولو ته څه وایي اصل کې مژه فکر کوم دا هیمسټر مژه ته وایو خو دغه ټول دغه یوه کورنۍ ده دا بیخي ډېر ډولونه لري صحیح دغه ته ټولو ته په صورت عموم کې څه وایي هیمسټر ورته وایي په هغوی کې سرطانماګانې رامنځته کوي بل هرپس وایرسونه دي ډاکټر صاحبانو لکه مثلا له هغې جملې څخه ابسټن بار وایرس ته په انسانانو کې برکټ لیمفوما رامنځته کوي او یا هم نیزوفرنجل کارسینوما رامنځته کوي هیومن هرپس ټایپ 8 د ډاکټر صاحبانو په انسانانو کې کیپو سارکوما رامنځته کوي او یا هم پیلورل افیوژن لیمفوما رامنځته کوي صحیح ده او ځینې نور وایرسونه دي په چنګښو کې مثلا رینل سیل کارسینوما رامنځته کوي او دا بل وایرس ته په چکن کې ټي سیل لیوکیمیا او لیمفوما رامنځته کوي اډینو وایرس ته په هیمسټر کې دا هم سارکوماګانې رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو پوکس وایرس ته په ریبټس کې چې رامنځته کوي مایکزوماټوس ناروغي رامنځته کوي او یا هم په انسانانو کې د کولی شي چې د ملوسکم کانټیجوسم په نامه یا هم پاپیلوماګانې ځینې رامنځته کوي او بل هیپا ډي ان اي وایرس چې په انسانانو کې هیپاټوسیلولر کارسینوما رامنځته کوي او دلته په دغه سلایډ کې نه ده راغلي نو لومړی په دغه ځینې وایرسونو باندې اوس به تاسې د خیر دغه هر یو ګوري عکسونه مې ما ډاونلوډ کړي زه په دې خاطر پسې ولاړم په دې پسې دلته ما ځینې دوه عکسونه ډاونلوډ کړل چې تاسې هغه ووینئ په ارامه شوق سره پیدا کېږي صحیح ده یو سلایډ فقط ګزاره وکړئ صحیح پاپیلوما وایرسونه کوم دي ډاکټر صاحبانو پاپیلوما وایرسونه هغه دي چې په انسانانو کې تر ټولو عام بینین ټیومر رامنځته کوي چې هغو ته موږ وارټس وایو پاپیلو صحیح ده یا دا پاپ وایرسونه صحیح ده پاپ وایرس دا پاپ وایرسونه چې دي ډاکټر صاحبانو ډېر ډولونه لري پاپس چې له هغې جملې څخه یو هم هیومن پاپیلوما وایرس
صحیح ده ځکه په دې جمله کې موږ تاسو پیژو په دغه وایرسونو کې ډاکټر صاحبانو نور وایرسونه هم شاملېږي لکه مثلا یو خو د هیومن پاپیلوما وایرسونه دي بل پایلوما وایرس ده او بل SV14 یا هم سیمین واکولیټنګ ور نامو څخه معلومه ده په بيزوګانو پسې مربوط ده صحیح ده په یوه کې مختلف ستونزې رامنځته کوي خو په انسانانو کې ممکن په یوه کې غیر سرطاني یعنی دا یو انکو وایرس ده دلته چې د هر وایرس نو مخله مقصد هغه انکو ده صحیح یا په انسانانو کې یا په حیواناتو کې په انسانانو کې کولای شي چې مثلا د هیومن پاپیلوما وایرس ځینې سالم او خبيث سرطانونه رامنځته کړي د دې جملې څخه ډاکټر صاحبانو دغه درې ډوله وایرسونه په دې فامیل کې شامل دي البته په پاپو وایرس کې چې یو چې دی پایلوما وایرس وو SV14 وو او بل هیومن پاپیلوما موږ تاسو په دغه هیومن پاپیلوما باندې خبرې کوو صحیح پاپیلوما وایرس ډاکټر صاحبانو د لومړي ځل لپاره البته یا دغه لومړني وایرسونه له ټولو جملې څخه لومړني انکو وایرس چې انسانانو وپېژندل چې هغه کولای شي ځینې سرطانونه رامنځته کړي هغه کوم وایرسونه وو پاپیلوما وایرسونه وروسته بیا دا نور وایرسونه وپېژندل شول اول ګورې دي پېژندل شوي دي او دا یو معلوم حقیقت ده چې دغه پاپیلوما وایرسونه چې د انسان لپاره لکه نارمل ریزیډنټ داسې ده یعنی دا معنی چې موږ تاسو په دا اوس هم چې د جلد تجزیه کو په د مختلفو طبقاتو کې به مختلف هیومن پاپیلوما وایرس پیدا کوم موږ تاسو په دې خاطر دا نوم ورکول شوی دی هیومن پاپیلوما وایرس صحیح ده په انسانانو په پوستکي کې په نارمل ډول سره دا ریزیډنټ ده صحیح او په یو وخت کې پیتوجینیک کېدای شي چې کله انډرلاینینګ انساجو ته ځان ورسي یا بیسل سیلز ته ځان ورسي یا ورته داخل سي صحیح ده کنه په نارمل ډول سره د دې مرتضی د اپیډرمس طبقاتو کې ژوند کوي دا اوسېږي د حجراتو یعنی دا د حجراتو په منځ کې نه او یا که په دغه حجراتو کې دننه داخله هم کومه خاص مور نه بري ولی ګورئ دا هیومن پاپیلوما وایرس د انسان په وجود کې اوسېږي ما ټول کله سطحي حجراتو کې داخل هم کومه خاص مور نه بري ولی سطحي حجرات اکثرا مړه یا مړه کېږي رشي شي کوم خبره نه او که بیسل حجراتو کې داخل څون مشکل پیښوي دا په یاد لرئ صحیح ده تر سل ډوله زیات هیومن پاپیلوما وایرسونه پیژندل شوي دي چې له هغې جملې څخه یې د انسانانو لپاره ځینې معلوم شوي دي او یا تجربه شوي دي چې ځینې سرطانونه رامنځته کوي اول لازم په انسانانو کې د کومه ستونزه رامنځته کوي صحیح ده حیوانات یې پسې پرېږدي په انسانانو کې هیومن پاپیلوما وایرس تر ټولو ځانګړي سالم سرطانونه رامنځته کوي چې هغوی ته موږ تاسې کامن سکین وارپس وایو یا هم ویرونیکا ولګاریس ورته وایو او یا هم سکویمس سیل پاپیلوما سکویمس سیل زه مطمئن یم تاسې ټولو دغه ستونزه لیدلې صحیح ده او دا ګورې یو دغه سکین وارپس دي کامن وارپس یو چې دی سکویمس سیل پاپیلوما دا سکویمس سیل پاپیلوما یو داسې ده بالکل لکه سرطان خبیث سرطان غوندې معلومیږي او دا د لومړي ځل لپاره چا وپېژندل شاپ په 1933 کال کې وپېژندل صحیح ده او په خاص توګه سره د عام دغه سره رامنځته کوي وارډس دغه هیومن پاپیلوما مختلف لکه ټایپ 1 2 4 and 7 دا چې دي داسې خاص خطرناک نه دي یو رقم سالم حالتونه رامنځته کوي چې هغه بعضې وخت د تداوي وروسته او بعضې وخت په خپله ریګریژن کوي له منځه ځي صحیح دغه چې دی لا رسک دی بل لا رسک هیومن پاپیلوما وایرس چې دا ټایپ 6 او ټایپ 11 ده چې دا هم په انسانانو کې وارډس رامنځته کوي خو څه رقم وارډس کانډایلوما اکومنیټا کانډایلوما اکومنیټا کامن وارډس دي خو دا صرف موقعیت یې فرق کوي دی چې د انس چاپیره یا د پینس چاپیره یا هم د ولوه چاپیره صحیح یعنی د فیمل جینیټیلیا ایکسټرنل جینیټیلیا او میل ایکسټرنل جینیټیلیا چاپیره په دغو برخو کې چې موږ تاسې وارډس وویلو هغو ته موږ تاسې څه وایو چې شي ورته ویل کېږي ډاکټر صاحبانو کانډایلوما اکومنیټا کانډایلوما اکومنیټا او د چی په سره رامنځته کېږي ټایپ 6 او ټایپ 11 هیومن پاپیلوما وایرس صحیح ښه په هر صورت ډاکټر صاحبانو له دې جملې څخه په خاص توګه سره کوم هیومن پاپیلوما وایرس او دا په یاد لرئ دا ګوره ټول ډي ان اي دي صحیح کوم ټایپ 16 18 31 33 and 45 دا چې دي ډېر خطرناک دي دا تقریبا په انسانانو کې مختلف کینسرونه رامنځته کوي چې تقریبا په خاص توګه سره سروایکل کینسر 15 او یا څخه تر 100% برخه د دغه وایرسونو په واسطه رامنځته کېږي په خاص توګه سره په انډیا کې صحیح ده دوی د همدې ترڅنګ کارسینوما انسایچو او یا هم
ځینې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي او کارسینوما انسایچوم بیا ما تاسو ویلي چې بیسل کله چې دغه نه بیس ممبران نه کراس کړی یوازې په ډرمه طبقه کې وي یا په تیلي طبقه کې یو ته مرچ شوی وو کارسینوما انسایچوم په انډیا کې اوس ما دې ته مخکې ویل هغه موږ تاسو خو راځي کله دغه واکسیناټور ده نه هغه ته ما ویل چې تاسو واکسینونه لګوي خو دلته هیمن پاپیلوما وایرس نشته په انډیا کې د هیمن پاپیلوما وایرس هم په همدې کټګوري کې شامل شوی دی ځکه چې هلته سروایکل کینسرونه سرویکس کینسرونه ډیر زیات دي او سرویکس کینسرونه د کوم وایرسونو په استعمال سره کیږي هیمن پاپیلوما ټایپ 16 17 33 31 and 45 صحیح دغه په استعمال سره کیږي شپه صورت دغه د ډاکټر صاحبانو سکویما سیل پاپیلوما صحیح ده سکویم چې دا هم وارټس دي خو دغه له وارټس سره یو څه شکل نظر فرق لري داسې ډېر ژوندونه تاسو ډېر انسانانو په سټو په غاړو په لاسو په دغو برخو کې هم لیدلي نه اوس یې مه یېروئ صحیح او تاسې پوه شئ چې دغه په اصل کې وارټس دي او د څه شي په واسطه رامنځته کېږي د هیومن پاپیلوما وایرس کوم چې دي لیس دغه دي انکوجینیسټي لري صحیح ده او دغه بیا څه دي کارډایلوما اکومنیټا کوري لکه د وجینا چاپیره او یا هم موږ تاسو پیژ د پینس او یا هم دی انس چاپیره دا پکچر ما کوښنه ډاونلوډ کړو نه مې سوي د دې زوم کولای خرابېدل تاسو نو چې اوس هم خاص شوی کې پاتې نه دي خراب نه معلومه شي ښه دا هاي ریسک کوم کس کوم ولو یو دیش پاړس ولس یو دیش تر دیش د سرویس ځای خطرناک صحیح ده هاي ریسک هیومن پاپیلوما وایرس البته ډي ان اي وایرس دی په دې ترتیب سره ډاکټر صاحبانو ماته ځکه چې سکیوما سیل کارسینوما dysplasia of the anus perianal region vagina vulva penis oral cavity هم رامنځته کوي نه یوازې دا چې سرویس دغه رامنځته کوي سرویکس برخې کینسرونه صحیح ده د دې جملې څخه ډاکټر صاحبانو هیومن پاپیلوما ټایپ 5 او ټایپ 8 چې دي صحیح ده دا به یو ډیر لږ واقع کېدونکی حالت رامنځته کوي چې دې ته موږ ته څه وایو اپیډرموډسپلازیا ویروسیفارمس صحیح ده اپیډرموډسپلازیا ویروسیفارمس یعنې په کوچني نظر ما ورته ګوري دا ډېر خطرناکه ده صحیح دا یو ډېر خطرناکه ده جلد کینسر ده کینسر نه ده سالم حالت ته خو کینسر خطرناکه ده او وروسته پسې اوړي کینسر ته اول سالم وي وروسته پسې اوړي کینسر ته ریل کینسر ته سکیوما سیل کارسینوما پکې واقع کېدای شي او ځینې نور کینسرونه هم پکې واقع کېدای شي صحیح ده صحیح اپیډرموډسپلازیا دغه ویروسیفارمس دا ډېر دغه ما بیخي ډېر لیدلي هم دي او دا نن مې ډېر تکرار کړی ده خو په هغو سره بیا هم پکې غلطي ډېر داسې یو سرچپن هم ده صحیح اپیډرموډسپلازیا ویروسیفارمس انشاءالله تعالی په راتلونکي سلاید کې راځي دا د کوم وایرس په واسطه رامنځته کېږي ټایپ 5 او ټایپ 8 صحیح ده په دې کې ملټیپل سکین وارټس وي جینیټیک ډیفیکټس کې په البته په حجراتو کې داخل او موږ تاسو پیژنو د سیل میډیاټس ایمیونټي په واسطه باندې د موږ تاسو په جلد کې مختلف تخریبونه په دغه وخت کې رامنځته شوي صحیح ده او یو په دریم برخه کې کېدای شي چې واوړي وسکیوما سیل کارسینوما ته په خاص توګه سره په هغه برخو کې چې سن ته ایکسپوز وي لمر ته ایکسپوز وي په حیواناتو کې هم کولی شي چې دغه چې د هیومن پاپیلوما وایرسونه ټول ډاکټر صاحبانو بیناین وارډس رامنځته کوي سر لکه په انسانانو کې او دې تر څنګ ځینې نور سرطانونه هم رامنځته کوي صحیح ده ښه دغه د ډاکټر صاحبانو اپیډرموډسپلازیا ویروسیفارمس صحیح ده ویروسیفارمس یا هم اپیډرموډسپلازیا ویروسیفارمس خطرناک حالت درته معلومیږي تاسو د لاسو ته وګورئ یا تاسو فکر کړی د ځینې انسانانو تاسو دا ولا چا سم وایي یاره قربان سم پلان کوي دغسې بزرګ سړی و له ډېرې بزرګي ښکران راشنه تاسو اورېدلي دغه یقیني وایي له ډېرې بزرګي ښکران را پیدا شول اورېدلي مې دي که نه دې نه دي خبر چې هغه په هیومن پاپیلوما وایرس باندې اخته ده بیچاره او پر څه شي باندې اخته شوی ده اپیډرموډسپلازیا ویروسیفارمس صحیح ده یقیني دا خبر به تاسو اورېدلي اولیدلي به هم یې ځینې کسان دي وایي ښکران یې راشنه شوي وایي له ډېر عمر په تېرېدلو سره ښکران هستي یعنې خلک نو څه خبر دی چې دا د وایرس ښکار شوی دی دا بیچاره صحیح
تاسو وګورئ دغه کې بعضي وخت ریل لکه شکران چې راختلي دغه سي انسانانو پکې شته لیدلې به دي او دغه لاسو ته ګورئ تاسو بیا دغه غفیده به زه پکچرونه ان شاء الله تعالی په ګروپ کې هم در سره شیر کوم تاسو په دې سناپ کې څه لیکلي ول دا د جاین سیستم باندې څه داسې دی دا د حیواناتو مه پسې ګرځه په غویانو کې رامنځته کوي روژه کینسرونه صحیح ده we are not teaching veterinary okay we are just human doctors ما تاسو ته په سر کې لا دا خلاصه کړه چې ګورې زه چې هر څه مثال وکړم ما مثال وکړم ما مطلب به انسان دی صحیح ځکه چې we are human doctors we are not veterinary okay yeah animal doctors zoology who knows یا غته د حیواناتو کې د الیمنټری ټرک خصوصا د هیمن پیپیلوما وایرس چې په غویانو کې وایي غاړې د پرنکس د برخه کینسر نوم رامنځته کوي به چې موږ ته سیالار کسبان هغه ټیمر ځان ته باندې خرڅوي چې خوري موږ ته رسي نو خوشي ځان ته باندې خرڅوي دا څه نه ده دا ګوري دا واشه چې ځینې ټیمرونه رانه نسی اوس هم اناټومي مې اساس ده چې د معلومي چې کوم سکلیټل مسل دي کوم کارډیاک دي کوم سموث مسل دي نه معلومي چې درته کیا شفار سره ټیومرز مرانه سي صحیح وای کسبانو څخه هیومن پاپیلوما انکوجینیسیس ته اوس راځو ډاکټر صاحبانو هغه مهمه نقطه یې اوس راورسېده ډاکټر صاحبانو صحیح ده دا خبره په یاد لري دغه هیومن پاپیلوما وایرسونه چې دي ډاکټر صاحبانو دی چې کله انټیګریټ سي په حجراتو کې دننه څه شي انټیګریټ سي تر انټیګریشن وروسته دی یو رقم پروتینونه جوړوي لکه E7 او A6E E7 and E6 اصلي پتوجینیس څه ده صحیح تاسو راځي چې وری بیا فانی درس ته ولاړ شو ډاکټر صاحبانو صحیح ده دا خمیر و چې ما دا څه خطر اکشت تاسو د استپی رج داړي نه صحیح دا پوس کې چې شي ده ډینه ته د یوې حجرې صحیح او بل مشتاسي پیژو ډاکټر صاحبانو د ډینه په پور د خوا کې مشتاسي پیژو د اوله کټګوري چې دا دغه شی دی growth receptor بخشش دی growth factor جین دی او growth factor receptor جین دی transducer protein جین دی صحیح ده او بل transcription factor جین دی CDK جینز دی صحیح ده growth factor جین او دا growth factor receptor جینز دی صحیح ده او دا چې دی transducer protein جین لکه مثلا راس پروتین نه او دا چې دی ترانسکریپشن فاکتور جین دی چې موږ ته سایکلین ورته وایي نه سی ډي کې او دا چې دا بیا سی ډي کې فرض کې جین دي ټول مختلف تاسو ګورئ تاسو یو لیکم ډیر دي دا او بل موږ تاسو ویلي و چې دلته ډي ان اي سنتیسس جین ونه لکه سره چې یو پروتین مشاته وو البته دا جین چې دا ډي ان اي سنتیسس جین دا او له سره یو پروتین په تماس کې دا چې یو پروتین ته پورته سي A to F او دغه یو بل پروتین هو چې دغه جین بیا بخشش دی دغه سره سرشته نه پرې چې حجره ویش تر سره سي یو ته مشت شوی R B لبره په لور مشتاسي ویلو ټیومر سپریسر جینونه و ډیر زیات لای کله غږ دې څخه یو هم R B جین وو او دې چې جوړول R B پروتین جوړول بل مشتاسي ویل چې یو غټ جین د چې یو ته مشتاسي چې شی ویلی وو درو پنځوس چې هغه ما لکه سړی چې بدي یو رخشنه یم په سر وي صحیح ده لکه د کور مشر دغه جین پی درو پنځوس چې دی بیا کوم کارونه کوي تاسو ولدل چې مثلا پروپریټر راځي د مثال ورکول او بل اخر د ځینې پروتینونه جوړول چې هغه به هغه ریپیر ورته ترممول او حجروي ویشي په کوم میکانیزم سره توقف کول په دې باندې مشتاسي پیږي صحیح ده او اصل کې داسې کېدل ډاکټر صاحبانو تاسو راسي چې اوس دغه چې کله مثلا هغه کوي گروث فاکتور جوړوي دغه بل چې مثلا ترانسکرپشن کوي هغه گروث فاکتور ریسپټر جوړوي ریسپټر فار گروث فاکتور دا راځي له دې سره یو ځای کېږي بل اخره او دا به شي جوړوي سیګنل ترانسډوسر پروتین لکه راس پروتین او هغه به بل اخره سیګنل ورکوي چې شته ترانسکرپشن فاکتور ته ترانسکرپشن فاکتور ته بل اخره دغه دې پلان لري هغه بیا سایکلین جوړوي او سایکلین به بل اخره مشتاسي پی راځي
سی ډي کې سره یو ځای کېږي پلس سی ډي کې پلس سایکلین او یو کمپلیکس جوړوي او دا کمپلیکس راتلل دا فاسفوریلیټ کوي. صحیح ده؟ فاسفوریلیټ کوي چې فاسفوریلیټ یې خوله یې خلاصه کړه بالاخره د A2F ورڅخه ازادېږي او بالاخره حجره ډي ان اې سنتیز کېږي او په نتیجه کې څه کېږي؟ ډي ان اې حجره ویشته. دغه نارمل و نه؟ اوس راځو د دغه وایرس انکوجینیز درته وایم. دا وایرس چې د هیومن پپیلوما ټول ډولونه یې په یاد لري سلسله ډوله او خصوصا خطرناک یې. کومې خطرناکه و دا مه یېروئ. 5 16 17 31 33 and 45 دغه احتمال مطلب ده ځکه چې کینسرونه یې غوډ یې رامنځته کول نه. دا سره کوم کوي ډاکټر صاحبانو دا مختلف مواد جوړوي یعنی انکو پروتینونه جوړوي چې له هغې جملې څخه یو هم کوم پروتینونه دي E6 او AC1. صحیح ده؟ E7 او E6 څه کار کوي ډاکټر صاحبانو دا په یاد لرئ. صحیح د دې جملې څخه ډاکټر صاحبانو د A6 او A7 دوه کاره کوي. یو راځي ډاکټر صاحبانو داسې فرض کړئ چې دغه عربي پروټین ده فاسفوریلیټ شوی ده دې خواته راغلی ده. صحیح ده؟ دغه عربي ده دغه راځي دغه پروټین دغه AC1 دا راځي دغه ځای سره کم کوي کور کوي مصرفه کوي دغه برخه چې کور سو نو دا بیا کولی شي د A2C1 بېرته را فکتور سره یو ځای شي حجرې ویش نشي دغه کولی. خو که دغه کار وشي ډاکټر صاحبانو صحیح ده سر مو خلاص سو یو خو دغه کار کوي. بل کار څه کوي؟ بل کار که چېرته مثلا دغه یو تخریب په ډي کې راواقع سو دا معلومه خبره ده بېرته د څه په واسطه باندې ریپیر کېږي؟ فیدرال 50 په واسطه باندې دا کار بېرته ریګولیټ کېږي. نو دغه کار دغه AC کسې دلته راځي ځای پر ځای کېږي. AC1 یې بیا څه کوي؟ هغه راځي د فیدرال 50 پر سر باندې یو ځای کېږي ورسره دغه سره سټیک کېږي او فیدرال 50 نور هم پسې بیده کوي غیر فعاله کوي. نو هم یې دا فعاله کو غیر فعاله کو هم یې دا غیر فعاله کو هم یې عربي غیر فعاله کو هم فیدرال 50. نو په نتیجه کې به موږ تاسې پوهېږو اوس په څه شي دوامداره حجروي ویشنه به ترسره کېږي که یا دا کافر بل کار هم کوي. صحیح دا بل کار هم کوي. دې تر څنګ چې دغه کارونه کوي دوی د دې تر څنګ یو بل رقم فکتورونه جوړوي چې هغه شی تنبیه کوي سایکلین دوامداره توګه سره سایکلین A او E په دغه برخه کې دوامداره د سی ډي کې ګورې دغه چې د سی ډي کې ډېر زیات دوامداره جوړ شوي دي په حجراتو کې دننه په نارمل ډول سره پرېمانه پراته دي. صرف بایسکل نسته چې دوی پښه پرې واوړئ سپاره سي او بالاخره ولاړ سي چېرته تر عربي ځان ورسوي. او سایکلان څوک ورته ورکوي؟ دلته دغه سایکلین یو رقم سایکلین ورته بل رقم سایکل ورته جوړوي بالاخره دغه انکو پروټین. صحیح ده؟ څنګه یې جوړوي؟ راځي دغه سایکلین به دغه جین تنبیه کوي هغه چې جوړ شي مستقیما دغه حجره مجبوره ده چې شی جوړ کړي سایکلین جوړ کړي. سایکلین A بایسکلان تولیدوي او بایسکلان راځي دوامداره حجره ویش نور هم پسې ګڼلی کېږي. نه یوازې دا چې دغه عربي مخه یې ونیوله بلکې سایکلینونه یې هم پسې زیات کړل. نو هغه ورځي دوامداره له سی ډي کې سره یوځای کېږي او حجروي ویش نور هم پسې ګڼلی کېږي. دا کاپیران یو بل کار هم کوي. صحیح ده؟ دوی انټي پوپټوټیک جینونه چې دي لکه باکس جینونه هغه سره کم کوي تخریبوي او په مقابل کې موږ تاسې پوهېږو چې ABL جینونه سره کم کوي تنبیه کوي. صحیح په نتیجه کې موږ تاسې پوهېږو د دغو حجراتو عمر هم پسې زیات شي. باکس نه هو پرو پوپټوټیک نو خو هغه نه هیڅ نو صحیح ده ونه نه یې کړل ما ته چې هغه نه یې کړل او اپوټول لکه BCL هغه سره کم کوي تنبیه کوي یعنی دغه کې لاس فنکشن راځي په یو کې اکټیو کې ګین فنکشن راځي. په نتیجه کې موږ تاسې پوهېږو مایتوکاندریا کې واسایټوکروم سم پسې لاکسي یعنې سره وته د حجراتو عمر زیاتوي. عموما کور که چا راته چې مثلا په دغه باکس جینونو کې یا هم په پرو اپوپټوټیک جینونو کې میوټیشن راغی که ته په دې پوه شې چې د دې حجرې عمر زیات شو. صحیح ده؟ او بل کار څه کوي دغه حجره موږ تاسې پوهېږو چې دوامداره حجروي ویش نو ترسره کوي او بالاخره موږ پوهېږو چې لومیر یې وار په وار کوچنی کېږي او یا اتیا وارې که یې ترسره کړي بالاخره حجروي ویش نشي ترسره کولی. دا د ټیلومیر هم پسې ورزیاتوي اوږدوي. نو له یوې خوا چې د حجره په 1000 کاله حجروي ویش ترسره کولی شي له بلې خوا یې عمر زیات وي 1000 کاله ژوند درته کوي له بلې خوا دوامداره حجروي ویشونه پکې ترسره دي. نو دا به څه شی وي؟ اټ از کینسر. میکانیزم باندې مو سر خلاص شو.
فقط دغه دوه وایرسونه دي، نور دلته شی نشته. په ډاکټر صاحبانو صحیح ده. نور قسم ختمه ده. په دا بل سلاید باندې به ان شاء الله تعالی بس کو چې هرپس وایرس ته ورسېدو. ما خو نن کوشش کوم چې د ډي ان اي وایرسونه ټول ختم کړم، خو نو لسره درس وځنډېدو. دا دغه چې دی ډاکټر صاحبانو پولیوما وایرس چې دی دا هم د ډي ان اي وایرسونو له جملې څخه دی ډاکټر صاحبانو صحیح ده. او دا د په خاص توګه سره په موږکانو کې یو رقم انفیکشن سبب کیږي او په هغوی کې د لومړي ځل لپاره پیژندل شوي هم دي. صحیح ده. په انسانانو کې په بخښش دی په موږکانو کې دوی کولی شي چې مختلف ډوله سرطانونه لکه کارسینوماګانې او سارکوماګانې، یعنې هغه سرطانونه چې منشأ له اپیتیلیم څخه وي او یا هم له میزوتیلیم څخه وي. صحیح، مختلف ډولونه یې رامنځته کوي. خو په انسانانو کې پولیوما وایرس د په انسانانو کې کوم خاص ټیومر نه رامنځته کوي. کېدای شي چې ځینې غیر سرطاني ناروغۍ رامنځته کړي، مثلا لکه نیفروپاتي او یا هم انسفالوپاتي د برین او د پښتورګو. خو په یاد لرئ چې دا کینسري نه دي. خوشبخته یو چې له دې څخه خلاص یو. بل موږ پوهېږو چې اس وي 14 صحیح ده، 14 نه 40 اس وي 40 وایرس ماته چې دا په بیزوګانو کې پسې ځانګړی وایرس ده او هغوی کې هارملیس ده، په هغوی کې خاص مشکل نه جوړوي. صحیح ده. یا هم مثلا دې ته موږ ته څه وایو سیمین واکولیټنګ له نامه څخه هم معلومېږي چې دا په مونکیز کې ده، په بیزوګانو کې ده. صحیح ده. خو په انسانانو کې وایي کېدای شي چې د څه سبب شي میزوتیلیوما د څه شي کینسر ده دی پیلورا په انسانانو کې. او دا تر اوسه پورې ګوري لا څېړنه پرې روانه ده چې exactly it can cause mesothelioma یا not. صحیح، تر اوسه پورې په دې څېړنه روانه ده. stop the video.